د عدلي وزارت د سرپرست او د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي کمیسیون رئیس شیخ عبدالحکیم شرعي په مشرۍ د دغه کمیسیون په ناسته کې چې د دغه کمیسیون د نورو غړو په ګډون ترسره شوي پکې د علي قادر امیر المؤمنین د فرمان سره سم د غصب شوي ځمکو په اړه پر چټکو اجراعاتو ټینګار شوی او پر غصب شوي ځمکو د کمیسیون د پریکړو پر تطبیق او په امارتي ځمکو کې له نوي تصرفاتو څخه د مخنیوي په اړه بحث شوی دی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي افغانستان ته د قزاقستاني پلاوي سفر د پایلو خبري کانفرنس کې ویلي چې کابل ته د قزاقستاني پلاوي سفر او د افغانستان اسلامي امارت د بیلابیلو برخو له چارواکو سره په کتنو کې هوکړه او ټینګار شوی چې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه له $1 میلیارډ څخه $3 میلیارډ ته لوړه شي. د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت سرپرست مولا محمد یونس اخونزاده او مل پلاوي بادغیس ته د سفر په ترڅ کې د دغه ولایت د والی حافظ محمد امین جان عمري امنیه قومندان او یو شمېر نورو ځایي چارواکو په ملتیا د قادس ولسوالۍ د لوی ذخیروي بند د جوړولو د کار له جریان څخه څارنه ترسره کړه. بیسودو ولسوالۍ کې 1500 بزګرانو سره د کیمیاوي سرې او تخمونو مرسته وشوه. د ننګرهار ولایت بیسودو ولسوالۍ کې اکشن ایډ موسسې له لوري 1500 بزګرانو سره د کیمیاوي سرې ویسلا شویو تخمونو مرسته وشوه. له دې مرستې څخه موخه د کرنې پرمختګ د حاصل ښه والی او د بزګرانو اقتصادي وضعیت ښه کول دي. د چین لومړنۍ ترانزیتي جوپه چې 1000 ټنه بار ده د هرات ولایت ته راورسېدله. دغه جوپه چې د بندر عباس له لارې افغانستان ته انتقال شوي د افغانستان د ترانزیتي اړیکو پراختیا او آزادو اوبو سره د وصل کېدو لپاره مهم ګام ګڼل کیږي.